شهزاد محمدي له نړیوال جام بهر شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. شهزاد محمدي د ټپ له کبله له افغان لوبډلې بهر شو. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکی توپ وهونکی شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د ملي لوبډلې بهر شو. د افغانستان کرکټ بورډ مشر حاجي عزیز الله فضلي بي بي سي ته وویل د شهزاد پر ځای به اوس اکرام علي خیل له ملي لوبډلې سره یوځای کیږي. د ښاغلي فضلي په وینا ډاکټرانو د شهزاد محمدي له معایناتو وروسته نوموړي ته ویلي چې د ګونډې د سترګې اوبې لګې شوې او باید آرام وکړي. شهزاد محمدي د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ښه ونه ځلېده او له همدې کبله پرې خواله رسنیو کې د کرکټ یو شمېر مینوالو نیوکې کولې. نوموړي د نړیوال جام سیالیو په لړ کې له استرالیا سره د افغانستان په لومړۍ لوبه کې له هیڅ منډې پرته وسوځېد او له هغه وروسته له سریلانکا سره لوبه کې د 7 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد. له دې مخکې د تمریناتي لوبو په لړ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د 23 منډو ترلاسه کولو وروسته د همدې زنګانو درد له کبله د لوبې په منځ کې له لوبغالي بهر شو. شهزاد محمدي په دغه سیالیو کې ښه لوبه نه وه کړې او خلکو پرې ډېرې زیاتې نیوکې درلودې. ستاسو په نظر د هغه له بهر کېدو سره به په افغان لوبډله باندې کوم منفي تاثیر راشي او که مثبت؟ او د اکرام علي خیل په هکله څه نظر لرئ چې څنګه لوبه به ترسره کړي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.